سلیم مشي ما سره ذاکر حسین لالا ناست او ذاکر حسین لالا داسې انټلیکچوال دی چې د پښتنو هر ملتپال چې دی او قامپرست چې دی شاعرۍ او ادب سره تعلق لرونکی چې دی یا طالب علم چې دی هغه به خامخا پېژني او درې دورونه یې پېژني او د سره د علم یو داسې خزانه ده د معلوماتو داسې خزانه ده چې ما خواهش دی چې هغه ټول ریکارډ کړی شي او هغه خوندي کړی شي خو وخت نه وي دلته کې چې موږ ولیده نو ما به راشي لاله تقریر نه دی د پښتون ګلوبل ډایسپورا کمپس ته راغلی دی د دې تقریر نه مخکې ستا سره زه یو څو منټه دي د دې نه ګټه پورته کوم دا خوندي کو او قام ته امانت وسپارو ذاکر حسین لاله ستړی مه شې ستړی مه شې بونیري صاحب نو ما خو غوښتل چې زه تا نه ټول ستا چې څونه ژوند دی دا ریکارډ کړم په کیمره کې خو دا خو نه ده ممکن اوس زه روان یم امریکې ته زه روان یم برطانیې ته او ستا تقریر دی او خلک به انتظار کوي نو زه غواړم چې ته ما د ادب چې د صنف دی د پښتو کم ټپه په دې کې یو دوه درې اړخونه چې دي که د جنګ وي که د معاش وي که د هجرت وي یو دوه درې ټپې ووایي تاریخي او د هغې هغه معنی ووایي زموږ څوک چې کله یې ګوري چې هغه ته اندازه هم وشي او خوند ته هم والي ډېره مننه بونیري صاحب دا ده چې ټپه د پښتنو سره خپل لیکلي یاداشت نشته همدغه ټپې سندرې دغه څیزونه دي چې هغه د پښتنو د ټولنې او د هغې د تیر دور د لرغوني تاریخ هم او د نږدې تاریخ هم د هغې حال وایي دا ټپې چاربیتې دي د انګریزانو د جنګ د انګریزانو سره چې کم جنګ شوی هغه په چاربیته کې ثبت شوی دی او په هغې کې زموږ هغه ټول کریکټر کم کریکټرز چې د پښتنو وو د انګریزانو سره کم زموږ اتلانو د انګریزانو سره جنګ کړو چا غداري کړو هغه ټول هغه به په یو بل وخت چېرته په هغه چاربیته باندې خبر خو ټپه داسې شی دی چې په دې کې د پښتنو ټولنیز ژوند په دې کې د پښتنو معاشي ژوند په دې کې د پښتنو د جنګونو تاریخ دا ټول زه درته د دې ژبې شروع د دې نه کوم چې زموږ دا ژبه څومره زړه ژبه ده دا اوس ما به د خپلې مامې نه یو ټپه اورېده خدای دې وبخي او ما بیا د هغې نه د معنې تپوس کړو هغې له معنی نه ورتله هغه ټپه داسې وه چې رنګ د دستي د ننګ تیر کا او د خرشینا په ماڼو ناسته ډوبه شومه نو ما په دې باندې قلندر صاحب د خدای وبخي هغه ژوندی و زمونږ ډاکټر خالق زیار د خدای وبخي هغه هم ژوندی و ساحل صاحب د ټولو ملګرو سره ما ډسکس کړی چې یاره دا څه شی دی په دې هغه زما هغه مامي په معنی پوهېږي هم نه او نه راته دا ویلي شي معنی کولی راته نه چې دې څه معنی خو هغې ته بس په یاد وه یو ټپه هغې ووایي نو هغې باندې ما بیا خپل سوچ وکړو چې دا څه وایي هغه بیا ما قلندر صاحب سره خدای دې وبخي اوسه هغې سره مې ډسکس کړو هغې ما ته نور پسې مه ګرځه بس همدغه شی دی ما دا یو توضیح یا تشریح راوویسته چې دا وایي چې رام دی د سته په سنسکرت کې اوبو ته وایي لکه سوات دی نو سواسته پاکې اوبه نه رام دی د سته د نهنګ تیر کا نهنګ لوی مې کنه یا مگرمچ په معنی کې مستعمل رام دی د سته د نهنګ تیر کا د کرشنا په معنی ناسته ډوبه شومه نو دا د کرشنا د دور ټپه ده نو د دې نه د پښتنو د تاریخ هغه لرغونی حیثیت چې دی هغه ښکاره دی بیا دغسې مختلف څیزونه زه تاسو ته څه ووایم جغرافیه د پښتنو چې دا مونږ دا اوس چې کم دغه کو مونږ که څوک ملک ماتوي که نه ماتوي خو کم از کم د خپلې ځمکې دعوه خو د خلکو یي که نه نو دا زمونږ ټولې ټپې زیاتې د کراوالی د ډېر لرې تاریخ نه داسې د یو سلو کالو نو په هغې کې زموږ جغرافیه ښکاره ده که نه خاص کر د پنجاب سره د هند سره زموږ سرحد ښکاره دی لکه یار به پرې نه دم هندوستان ته دا خپل پیزوان د مارګلۍ په کنډه اوږدمه او دام د چې یار به پردي ملک ته پرې نه دم دا خپل پیزوان د مارګلۍ په کنډه اوږدمه او د مارګلۍ کنډه وړنګ شي مین جدا کې اوښکې ترمې ځینه تر مارګلۍ به در سره یم نور دې په اور ته الله مل شه مسافره نو دا لکه دا ډېرې زیاتې ټپې دي خدای هغه د دغه هغه د جغرافیې هغه نښې د دې نه معلومېږي او دې کې لالا ستاسو خبره نیسم نه خو دې کې د معلومېږي دا چې مسلسل چې د مارګلۍ ذکر شوی دی نو پښتنو د خپل برید نشاندهي کړې ده بلکل برید چې کوم ځای دی زه لږ د دې اصلاح د خبرې تصحیح کوم چې دا پخوا د لیکې په طور باندې چا نه دی دغه کړی دا خو ټپه بنیادي طور داسې فوک دی چې دا زیات تر ښځو
ویلې دی، لکه ما تاسو د ټولنیز ژوند خبر وکړه د پښتنو د ټولنیز ژوند اړخونه فرض کړه د ښځو حالات دي وایي یو ټپه دی چې د پښتنو پیغلو نصیب دی لوګې بانه کې تویوي اوښکې رودونه نو دا هغه ریپریشن هغه حالات چې د پښتنو ښځو سره کم دغه دی که نه بیا دا ده چې پښتنې ښځې خو ټول عمر په خپل کور پاتې شوي دي او بیا زمونږ هغه چې کوم اکنامک امیګریشن یا مایګریشن ورته وایي هغې نه خلک تلي مزدورۍ اوس هم په عربو کې دلته دا دی مونږ په غرب کې ناست یو که نه نو په هغې کې هغه ښځو خپل احساسات داسې دغه کړي چې د هغه حالت ته هم پته لګي چې اکنامک امیګریشن څه شي او هغې له خلک مسافرۍ لولې تلي لکه دا یو ټپه ده ډېره مشهوره چې زما د رنګ د کورکمان کو ستا د را نشي د دکنه مهرانونه که نه یا د دې مهرانونه مطلب مهران یو کالی و نو د ښځو به په سر ایښودو داسې دغه اوس هم بعضې ځایونو کې رایج دی خو د پخوا به د ښځو له چې کوم کالی جوړو د کالي هم ډېر لوی تاریخ دی چې کالی اصل کې څه شی دی دا د مریانو او د غلامانو او د هغې چا چې په خپل غلام او مرۍ ساتو نو هغه له چې کم دغه جوړ کړي وو بهرحال دا خو ځان له په دې بچه د بل وخت خو دې ټپه کې زه هم لږ وضاحت لږ وکړو زموږ داسې ملګري به وي چې هغو ته به لږ ګرانه وي په دې باندې پوهېدل دا ټپه چې تاسو وکړه چې زما د رنګ د کورکمان کړو یعنې تک زیړ شو یا کمزوري شوم یا جسماني او نفسیاتي توګه باندې پرېوتم په انتظار کې او دومره انتظار دوکړو چې اوس په آخره کې خیري کې چې دا مهران د اډورانه شه درنه او د کنج و دا د معاش یو مرکز و سنټر و اول د خلک تلل همدغسې وه او دا ده چې کالی د ښځو ډېر زیات خوښي دا نښه د بل شي ده خو د ښځو ډېر زیات خوښي او هغه کالي پسې خلک خپلوان بچي هر څه د ښځې وره کولو ته تیار خو دا دومره زیات ریپریشن و چې په هغې کې ښځو چې هغه هم په تندر شه خو ته کور ته راشه دقسې هم هغې سره چې کوم د دې اقتصادي کشالو سره چې کومې بیا په دغه کې دننه د محرومۍ جوړې شوي د ښځو نو هغې ریاکشنز داسې هم راغلي دي چې اوړې د کوز پنجاب کې تیر کړ په جمع رالی خو سلامت غواړې خالونه نو هغه ټول څیزونه چې کوم دي دغسې ټپه هر اړخ دا د ستاسو د بونیر طرف د امبېلې دا جنګ چې و د امبېلې په کامبېلو کې غازیان راسته شو د لونګو بوی تیزي نه یا د امبېلې په کامبېلو کې ګیدړ ماړه شو د ګوراو په لړمنونه ډېر ښه او لاله یو ټپه اخره کې د بل تپوس کوم او ټپه چې دغه ډېره ضروري ده او تا بله شپه وویله او زما ډېره خوښه شوه سپوږمۍ دا مختلف توضیح د دې خلک کوي خو دا او دا هم د دې نه هم د لرغوني یا د بودیزم د وختو د هغې د سوماو دا بوټی چې کوم دی که نه لونګو دغه د بنګو دا بوټی چې سوماو دا د هغې ډېر زیات مقدس بوټی و نو دا یو ټپه ده چې سپوږمۍ ګړنګ وهه راخېجه سپوږمۍ ګړنګ وهه راخېجه او یار د سوماو لو کوي ګوتې ریبینه نو دا د بنګو دا لو چې به کېدو چې په ډېر کوانټیټي کې به نو دا به چونکې دا دغه به وچول غوښتل او یو مړاوي کېدلي یو وچولي په سوري چې کم سیز وچ شي هغه وچ شي کم چې په نور باندې وچیږي نو هغه مړاوی کېږي نو دا وچول پکارو نو دا به د شپې خلکو دغه کو خاص کر رڼا د رڼا خو بل څه بندوبست نو دا به عموما د څوارلسمې په سپوږمۍ کې د دې لو کېدو نو دا وه چې سپوږمۍ ګړنګ وهه راخېجه یار د سوماو لو کوي ګوتې ریبینه یعنې د غرونو د پلوه یا د جوورو راپورته شه راښکاره شه رابرسېره شه رڼا خوره که چې زما محبوب د چا په لاس کې لور دی چې هغه لو کوي د سوماو چې ګوته ونه ریږي په تیاره کې لګیا دی او انتظار یې کوه سپوږمۍ ته او سپوږمۍ یوازینی سورس د لایټ سورس بله دا د لو دا دغه چې و دا د ګوتو ریبلو دا نو دا هم ډېر دا په دې کې بعضې دغه مو ښځو به زیات په لو کې برخه اخیسته نو په دې کې زیات ډېر پیغورونه هم جوړ شوي دغه یو ټپه داسې وه چې لو کوئ ګوتې به پرې کې یا پلار ته دې وایه چې لوګري واچوي نه
کنه چې لګي پیسې دی ولګي ستا ګوتې بچي رحمان شاه سهیل صاحب بنیر ته راغلی او زمون کلی پلان ده ها صاحب شاه صابر صاحب د خدای وبخي هغه سره خواته پکړ کې ناسو راجول شاه خټک صاحب ور سره خواته ناسو سلیم راز صاحب سره خواته ناسو زما پلار محترم عزیز الرحمن کاکي صاحب سره خواته ناسو زما ورور ظفر او عزیز الرحمن او داسې نور ملګري ډیر شي عباسین سبزی او زبیر اسرت او فیض الوهاب ډیر ملګري نواز سبزی او طاهر بنیره نو هغه ته ما چې مشاعره کوو هغه وی مشاعره زه اوسو ټپې درته کوم او سهیل صاحب خو ترنم ټول دنیا ته معلوم دی هغه ټپو کړه چې دبره مشي کونی کالا دبره مشي کونی کالا بنگړي په لاس کې کوي وګي ټولوي نه نو هغه زموږ یو هنرمند دی هغه د کونی په ځای سپیره ویلې دی او زه دونه خپه کړم بیچاره ته رښتیا ټپه ده اوریجنل ټپه ده زما پلار سره هم ټپې شروع کړې شاعره په ټپو ختم شوه نو ټپه کې زور شته ډېر زیات بخښنه غواړم زور پکې ډېر زیات دی زور دی او انفارمیشن دی ما خو تاسو ته ووایي چې پښتانه هغه بدبخته قوم دی چې د دې سره خپل لیکلې یاداشت نشته نو هغه مونږ ته په دقه ټپو چاربیتو سندرو په دې سیزونو کې را رسېږي زبر سره د خیر سره په انټرنیټ باندې په سکایپ یا په واتس اپ رابطه کوم او دا سلسله به داسې ژوندۍ ساتو که خیر ډېر وخت غواړي او ډېر وخت چې په یو سیز یو ټپه وباسکو په یو ټپه وباسکو په یو تاریخ وباسکو په تاسو سره ډېر علم دی ډېره مننه الله تاسو ته خلک هم په انتظار دی مننه تاسو مننه او بنيري صاحب تاسو مننه دا زموږ لپاره اجازه ده الله مهرباني